سورۃ جمعہ کی ترغیب ذکر کی انفاق فی سبیل اللہ تپس ترغیب الی القتال نہ جمعہ کی سورۃ صف کی ترغیب قتال تا ذکر کو کہ یقاتلون فی سبیل صفا دلته انفاق تا ترغیب ذکر کی چې ګورې مال خرج کې به دینه نکیږي. دویم ربط دا دی چې مخکې ترغیب ذکر کې اتباع د رسول ته چې دی پیغمبر تابعداري وکړي نو دی کې ولا نصاب ذکر کوي چې دی پیغمبر د دین نصاب څه دی او د تعلیم نصاب ځکه یې پسې راوړو. اول توحید بیا رسالت بیا ورپسې زجر د معرضینو دپاره تشبیه ورکی ډېر د رسوایۍ او د ذلت هغې سره بیا قتال ته بیا قرآن ته ترغیبات پکې زیات دي او بیا انفاق فی سبیل الله ته. سورۃ جمعہ کی ترغیبات کی پدی ممتاز دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیح وائی دا د قرآن خپل تفنن دی چې بس داسې یو صیغه نه ده پرېښې چې هغې کې توحید تعبیر نه شوی کله په سبح کله په یسبحو کله په حمد سره دا د توحید تعبیرات دي او عنوانات کې مختلف دي ته تفنن وي د قرآن فصاحت بلاغت پاکی بیانی الله لراغس چې باسمانو کې دی او په ځمکه کې الملک القدوس چې بادشاہ دی او پاک ذات ته د هر شرک نه زور اور دی او حکمت والا دی. دا توحید اور رسالت هو الذي خاص هغه ذات ته الله بعث فی الامیین رسولا منهم چې را لېږلی دی په عرب قوم کې امیین دي که نه یو عظیم الشان پیغمبر د دین عربي دی او نصاب یې دا دی د هغه د تعلیم یتلو علیهم آیاته بیانې په دې باندې آیاتونه د الله تش تلاوت نه بیانول ته مراد دي سره د مطلب نه سره ویزکیهم او پاکی دي لردار قسم شرک او کفر نه. که قرآن خلق ولوستنه چې تزکیه پکې نه قرآني چې یو سړي اووي په خپله بل ورته ووي او هر څه وشو خو لیکن د شرک نه څوک پاک نه شو دا څنګه قرآن ویزکیهم قرآن خو دې له راغلی چې خلق د شرک نه پاک کړي. نو که ته 50 کاله درس وکړې ویعلمهم الکتاب والحکمه او بیا تعلیم ورکړي دي ته د قرآن او سنت څه د هغې د معنو د مطلبونو د هغې د هغه احکامو د شرع د فقه دا پکې ډېر څه شته. ټول دین خو دین اوسه دی کنه دا د هغه د تعلیم نصاب دی هغه خو اگر کو دا خلق مخکې د راتلو د پیغمبر نه په ښکاره ګمراهۍ کې نو دا به صرف امیینو ته دا تعلیم ورکوي نه وآخرین نور ته به هم ورکوي منهم او نور خلق دی د دې امت نه لما یلحقو بهم دو معنی دي چې هغې عربو سره نږدې نه دي دریابونه دي پکې سمندرونه دي پکې او لرې لرې پراته دي جغرافي په لحاظ سره لما یلحقو بهم دې سره پیوس نه دي یو دا معنی. دویم لما یلحقو بهم دې ته خو نه رسي که نه د عربو په شان کې مجاهده خو نشي کولی د هغې په شان ته خدمت د قرآن او سنت خو نشي کولی دا مطلب دی. خو نه خپل مناسب خو به کوي که نه لما یلحقو اگر که نه رسي دې ته په خدماتو کې او محنتونو کې مشقتونو کې هغه الله زورور حکمت والا دی. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. وګوره یهودیان نسوارا خو ټول خفه دي هغې وایي چې دا نبوت زمونږ خو دوی رانه واغسته وایي دا د الله فضل دی هغه یې ورکوي چې خوښه یې دا د چا کار خو نه دی. والله ذو الفضل العظیم الله مالک دی د ډېر لوی فضل. تپوس ته نو کوئ دی د نه ولې واغسته چې تاسو خفه یې چې تاسو یې دا زمونږ حق و خو عربو مونږ سره زیاتې وکړ زمونږ نه لکه دا کرسی خو نه و چې ستا نه یې واغسته او تاسو یې ډېر قدر کړی و
تاسو نه الله ځکه واغست دا دین او دا نبوت او دا کتاب چې تاسو خو بازار ته راځئ کفاریم لیکلی وی چا قتل کو نه دا کفاره ده خدا په 500 ده چا بل جرم کو نه دا په ټول دینم خرڅ کړو مارکیټوم جوړ کړو نو خدای بدنه زکا غستنو مثل الذين مثال داغه کسانو حملوا التوراة شرید الله طرفنا مکلف شو په تورات باندې چې دا تاسو کتاب دی او دا واخلې واذکروا ما فيه واذکروا ما فيه دې خدمتو کې څومره زور پر راغلی او د الله طرفنا حملوا التوراة چې تورات تعریف فرض کړی شي لازم کړی شي کنه ثم لم يحملوها او بیا د هغه حق ادا نکو برداشت یې نکو څنګه الله وتعالى کما سلیل حمار نو دی مثال پشان د خر دی ورته علماء مثال دې سره ذکر دا دي کنه ډیر بهتر ته نوم نشته دی چې د حق پابند دي او لاندې ذلیلت هم نشته دی چې کله د حق خلاف شروع کی نو کما سلیل حمار همک انعام کړیو فقط ندام راځه پشان د خر دی يحمل اسفارا چې بار کړی په ځان باندې ډیر درانه کتابونه سفاره وړو کې تنوي غټ کتاب ته وي دا دیول سفاره لنوم کې خو ده مطلب په لحاظ سره خو غټه ده غټ کتابونه به بار شي په دخلي ويږي دومره مشقت برداشت کیه فائدې او تېس نشته څنګه چې دته د دې کتابونو فائدہ نشته کنه الله وی دغه سي احبار او رهبان تم نشته دي ازي بزان نو کړو له خواره وکړي او علمونه وکړل افایده هیڅ نه دا یوازې يهود نسوارا او حمار ته جوړ شو کنه الله وینا بئس مثل القوم الذين ډیر ناکار مثال دا قوم دي دا کذو بیاات الله چې دروژن کې سن الله او الله شرع هدایت نکي دا قوم ظالمانو ته مونږ خو يهود نو لیدل خو دا خپل اندرکیوم لیدلی وی کنه نو بس دغه مثالو کنه شاه ولی الله رحمت الله علیه وی چې که يهود دیني لیکل لیدل د خپل زمانه بدعتانو ته وګوره دا کو کنه غټ سنبال کړي وګرځېدي سری کړي وګرځېدو او یو حق خبره چاته نه کوله بس د خپل نه راوته بس کې بناستنو د بنديانو صفاتونو بټای بابا علی الرحمت داس شو او دا د باباګانو صفاتونه وو د اولیاء صفاتونه وو دا به وی ګور درې میاشتې روزي به نیو اس پیدا ته حاصل نشوه دا اخر کې زجر ذکر کوي دی وی ګور زمونږه بد یاد یمونږه خدای انبیاء او اولاد یمونږه خود ډیرو چت خلق یو او دې زمونږه پسې لګیدلی مونږ ته خروي په دې ډیر بدو غړل ښا الله وی چې کچره خیان راشه کنه دا اوس ګرانه خبره نه ده قل یا ایو الذین هادو وای چې ایا کسانو چې يهوديان یې ان زعمتم کتاسو دا دعوا کوي انکم اولیاء لله چې تاسو خرنه بلکې د الله دوستان یې کنه ساروی نه د الله دوستان یې اولیاء کرام یې من دون الناس بیا دا دعوا کولو حسد کول خلق سره چې مونږ نور څوک نه دی وای نور څوک نه مونږ د الله دوستان یو محبوبان یو ابناء الله واحباو فتمنوا الموت ان كنتم صادقين نو مباهله وکړه تاسو ځان ته په حق وایو مؤمنان ځان ته په حق وایي نو مباهله وکړه کنه مباهله څه ته وایي مطالبه وکړه د مرګ غواړي ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یې ګور دې کې مناسبت تاجت نشته چې کو سو کوئی چې د دې سره مناسبت ته چې یو بنده ځان ته د الله ولی وي نه مرګ غواړي د دې سره بل سره ملازمه ده نه دا مباهله ده مباهله ملازمه شته ده کنه ښا چې څوک ځان ته په حق وي او دعوه کوي ابل ته باطل وي
هغه سره دا لازم دي چې مباهله وکړي دا موت نه دی دې ته مباهله وایي چې الله دې په لعنت وکړي نو کچره تاسو رښتینی ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم دې چره مرګ نه غواړي چره ارزونه کې همیشه په سبب دا وي چې مخکې کړی دي لاسونو دي الله په دې په حال ظالمانو دی ولې مرګ نه غواړي ځکه سورۃ البقره کې ویلو کنه چې هر یو يهودي وي چې لو يعمر 1000 سنه چې زر کاله خو دې کم از کم زما عمر یو زیات اوسمه ولې دی خو پوهیږي چې قیامت شته دی ارسته به زمونږ نه تاسو نه کیږي کنه هم بعضې پکې ټول نو سبا کې داسې و چې هغې یارېده دې ځکه مرګ نه غواړي چې دې مخکې خپل حال ویني که نه قل اوایا ته ان الموت الذي تفرون منه بېشک هغه مرګ چې تاسو ترې نه تېښته کوئ فانه ملاقیکم دا مرګ به تاسو سره ملاقات کوي مخې له به راځي تفرون منه یعنې د هغې د اسبابو نه تېښته کوئ جنګ نه کوئ دا سبب دی که نه مباهله نه کوئ دا سبب دی که نه بالکل مباهله سبب د موت ته په باطل پرست باندې چې کله یې کړې ده که نه نو بس لږې ورځې پس هغه ختم شوی دی که نه دې ځکه نه کوله چې دې د مرګ نه یېرېږي الله وایي چې خلاصې خو نشته دی مرګ به ملاقات کوي تاسو سره بیا به واپس کړی شي هغه ذات ته چې پوهېږي په پټ او ښکاره باندې نو خبر به کړي تاسو په هغه عمل چې تاسو کوو ترغیب اعمال صالحه ته ایمان والو کله چې आवाज وکړي شي د پاره د مانځو یوم الجمعه دا غیر ورځې د جمعه وته وي ځکه ټول جمع یو ځای ته راغلي هغه ځان چې به جمعتونو کې منځونه کولو هغه د جمعې پر ورځ ټول یو ځای ته راجمع شو ځکه ته جمعه وي کله چې आवाज وکړي شي تاسو ته د مانځه د پاره خو دروازې د جمعې نه دروازې د خالی ولې د یهودو ځان د خالی روز مقرر کړی و الله نوم ځکه واغسته چې د جمعې ورځ یاد وګوري د خالی نه فسعوا الى ذکر الله نو منډه کې د الله ذکر ته د دنیا کارونه پرې ده ذکر نه مراد وي خطبه د جمعې نو دیتا وکي خودل واجب فرض دي کنه فسعوا الى ذکر الله نو اس کې یو سره اون رسیدو د ګډیر خلک چې هغه دغه کی نیتو کی روان شي خو نه رسی مفسرین وی چې صحیح دوه قسمه ده یو بالنیت او بل بالعمل دواړه ټیک دي کته نیتو کو خو عوارض را لنو استا صحیح پورا شو وذر البيع او پرې د دنیا کاروبار ګوره د بیع علم یې واستره نو که سړی فرض کا بیع نه کوي کنه اداغه ځان له لګیایي یا جامع ګنډي یا سپلای جوړي یا نسوار ټکې نه دا خیر دې کټکې نه د بیع نه مراد هر د دنیا معامله ګوره قران یو مثال پیش کړي او نور ټول پاغي باندې قیاس دي ځکه علت خوشته کنه مشترکه چې تفویض ته فوات ته چې ستانه موږ پوت کیږي په کم شي سره نو بس هغه بیع شوا او دنیا تجارت شو ذالکم خیر لکم دا کارتاو د پاره ډیر بهتر دی چې تاسو پوهیږئ پیدا قضیت الصلاه او کله چې موږ ادا کړی شي فانتشروا فی الارض بیا ځای خوريږي په ځمکه کې جمعې پرس خو چټي نه د جمعې خو صرف احترام دی چې د مانزه د وجه نه وته داسې یو کار ته لاس نه اچوي چې دا نه پاتې شي چې مونږ شي نو بیا فانتشروا فی الارض بیا ځای دکانونه کلاو کې کارونه شروع کې فانتشروا جمعات کې مو پاتې کېږي مانزه له خلک جمعات ته راځي دومره فی ذکر ویلې چې فانتشروا ولې چې سنت پاتې دي هغه باندې کوو هغه کورونو کې کوي کلام سنت د نبی اسلام خدا او وابتغوا من فضل الله او طلبوا کې د الله د فضل او د حلال رزق او بعض خلک وي یره مونږ ذکر راته پاتې دي چې ذکر پاتې جمعات پورې خو خاص نه دي پلارې کوا هغه ته چې کین بیا کار کې نوال تکي کوا
چې کوم ځایونو ذکر کوه واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون الله ذکر کوي ډیر ډیر یقینا تاسو به کامیاب شئ فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها کله چې ویني دا خلق د دنیا سره تجارت یا د دنیا سره لهو لعب لوبه او ټوکې نو خارش یې غیتا وترکوک قائما او پریدی تعالی رضا وسولان دا ولذل کې دومره خلقو بزرګ کې د جمعې او د مانځو رسوخ نو چرته ثقافله براله د دنیا سامان براله دې به جمعات پرې خو د لړ غربه وای چیرې خپل مالونه او سامانونه محفوظ کو کنه الله زورن راولېګل تا دا سولال پرې د خطبه پولاړې لوستې شي کنه ډېر خلک په ناس ته خطبه وایي چې دا کومه خطبه ده دا خو قرآن ویلي چې وترکوک قائما ته ولارې خطبې ته او دې لړ شي جمعات خوشي کې سلک کسان پاتې شي قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره وایو تا چې هغه نعمتونه اجرونه ثوابونه چې الله سره ډېر بهتر دي تاسو د دنیا د دې ټانګ ټکور نه او د دنیا د تجارت نه الله خير الرازقین الله بهتر رزق ورکوونکی دی سورۃ منافقون کې زجر دی د بخلا او لپاره ور انفاق فی سبیل الله ترغیب ورکړی شو مخکې صورت کې نو دې کې زجر د بخلا او لپاره ډېر خلک دغې نور کوي بخل کوي بل دا چې مخکې وي چې الله پیغمبر را لېږلی دی عظیم الشان نصاب د تعلیم ارسو نو دلته وی تکذیب مه کوئ کنه یقینو کې تصدیق کې په زبان دي څنګه الله تاسو ته ویلي او تکذیب یې مه کوئ اول کې زجر دی بیا د منافقانو عیوب ذکر کوي نو بیا وروسته مؤمنانو ته ترغیب ورکوي د انفاق او یری د محبت د دنیا نه دنیا سره دوره محبت مه ساتئ بیا به ارمان کوئ د مرګ په وخت کې چې خدای ما رستو کا ما بوز دنیا ته چې خیرات وکم بسم الله الرحمن الرحیم نزول کے بعد سورۃ حج نہ